عمران خان اعلان وکړ چې لوږه را روانه ده، پاکستانیان د مقاومت ته چمتو شي. عمران خان وایي په هیواد کې قیمتي ده او قوم به نور هم د سختو حالاتو نه تیریږي. عمران خان د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې یوې غونډې ته ویلي چې د ګاز او برېښنا بیې ځکه قیمته شوې چې د برېښنا جوړولو څانګه قرضداري ده. هغه وایي کله چې لومړی وزیر شو قرضونه 1400 اربو روپو ته رسېدلي وو. نوموړی وایي چې کله قرضونه زیات شي نو بیا یې دوه لارې وي، یا نور قرضونه کول او یا نرخونه قیمته کول. عمران خان د تیر په څیر د قیمتي تورونه په تیرو حکومتونو لګولي او ویلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې په پاکستان کې قرضونه د 6,000 اربو نه 13,000 اربو روپو ته رسېدلي دي. هغه ویلي چې د قرضونو دپاره د نظام سمولو پورې به قوم نور هم د سخت وخت نه تیریږي. د تحریک انصاف ګوند بیا په حکومت سختې نیوکې کړې. دوی وایي چې قیمتي د حکومت د نااهلۍ له امله زیاته شوې ده. دغه راز مسلم لیگ نون ګوند ویلي چې د عمران خان یوازې په 9 میاشته موده کې د نالایقۍ او نااهلۍ له امله قیمتي 3 چنده زیاته او د پرمختګ شرح نیمه کمه شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي داسې ښکاري چې حکومت په کومو شرطونو قرض ترلاسه کوي د هغې سره به قیمتي نوره هم زیاته شي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو څو کلونو کې دا لومړی ځل ده چې پاکستان له دومره سخت مشکل سره مخ کیږي. افغانستان د پاکستان لپاره یو ښه مارکیټ و، خو کله چې اشرف غني رئیس جمهور شو نو د پاکستان دغه مارکیټ یې ورختم کړ. که پاکستان افغانستان د امنیتي لحاظه تر فشار لاندې راولي نو افغانستان بیا پاکستان تر اقتصادي فشار لاندې راوستی. تازه عمران خان اشرف غني ته بلنه ورکړې چې پاکستان ته سفر وکړي ترڅو په اقتصادي او سیاسي مسایلو سره خبرې وکړي. وایي په سیاست کې نه دښمني اوږدمهاله وي او نه دوستي. ګورو به چې دا ځل مذاکرات څه نتیجه ورکوي. د یادونې وړ ده چې عمران خان د خپلو خلکو سره ژمنې کړې وې چې اقتصادي مشکلات به ختموي او هیواد به پر خپلو خپو دروي، خو داسې ښکاري چې عمران خان په خپلو پلانونو کې پاتې راغلی. تاسو څه نظر لرئ؟ د پاکستان د اقتصاد د خرابېدو لوی لامل څه دی؟ زموږ سره په چینل کې پاکستاني هم زیات دي، د دوی نظر هم غواړو چې دغه څه ولې رامنځته شول. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.